بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای. بیا هم نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلي به مو پر تن وي. ملګرو، په همدې ویډیو کې تاسو ته هغه طریقه ښایم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ د خپل فیسبوک صفحې ته مو د خپل فیسبوک ملګري په یو کلیک سره ټول انتخاب کړئ او خپلې صفحې ته یې راوبلئ، یعنې انوایټیشن ورته ولېږئ. نو دا چې څنګه موږ کولی شو د فیسبوک ټول ملګري مو په یو کلیک سره انتخاب کړو او بیا یې صفحې ته راوبلو تر څو زموږ صفحه هم خوښه کړي. نو د دې طریقې د زده کولو لپاره مهرباني وکړئ همدا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. خو یادونه کوم چې ته زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ نجیب الله زیرک په نوم چینل سرچ کړئ او د پیدا کېدو وروسته سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او سبسکرایب تر څنګ د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکړي. ملګرو، اوس راځو د عملي کار په طرف چې څنګه موږ کولی شو. نو راځو لومړی فیسبوک ته، فیسبوک خلاصولو هغې وروسته پیج ته راځو. له پیج وروسته دغه ملګرو زما صفحې دي. نو دغه صفحې زه پخپله تعقیبوم یې، پخپله زما زه پخپله اډمین یم. نو زه راځم دغه صفحې ته، له هغې وروسته پیج باندې کلیک کوم. نو تاسو به ملګر لږ انتظار وکړئ. د هغې وروسته چې کله صفحه لوډ شي نو تاسو به راشئ دلته کمیونټ باندې کلیک وکړئ او له هغې وروسته تاسو ملګرو دلته لیدلی شئ چې ټوټل لایکس 802 او فالوز چې دي، ټوټل فالوز چې دي هغه 890 دي. نو تاسو ملګرو په دې بټن باندې کلیک وکړئ، انوایټ فرینډ باندې به کلیک وکړئ. ټول هغه ملګري چې زما صفحه یې نه دي لایک کړي د فیسبوک ملګري مې دي، نو زه په یو کلیک سره کولی شم چې ټول زه څنګه کوم سلیکټ کړم. نو دا هغه ملګري دي چې زما صفحه یې نه دي لایک کړي، نو زه اوس ورته په یو کلیک سره مې سلیکټ کړل او په یو کلیک سره زه څه شي کوم، دوی ته زه اوس انوایټیشن لیکم، یعنې زه ورته بلنه لیکم تر څو زما صفحه هم لایک کړي. نو له سلیکټ وروسته ملګرو په دې بټن باندې هم کلیک کوو تر څو زمونږ دغه د فیسبوک ملګرو ته بلنه ورشي. نو په سینډ انوایټیشن باندې کلیک کوو. نو ملګرو زمونږ د فیسبوک ټول ملګرو ته په یو کلیک سره څه شی ورغلل، هغه انوایټیشن یا هغه بلنه ورغله تر څو زما همدا صفحه هم دوی له ځان سره څنګه کړي، لایک کړي، خوښه یې کړي. نو ملګرو دغه زما د فیسبوک صفحه ده. تاسو نه هم هیله کوم چې دغه زما صفحه ده له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. دغه صفحه تاسو هم سرچ کړئ، پیدا کړئ، لایک کړئ. او دوهمه صفحه ملګرو دغه صفحه د کمپیوټر ساینس او معلوماتي ټکنالوژي ډېر خوندور او جالب معلومات په دې کې هم پراته. تاسو کولی شئ دغه صفحه هم سرچ کړئ او پیدا کړئ. هغې وروسته نوموړې صفحه هم در سره څنګه کړئ، لایک کړئ، خوښه کړئ. او همدارنګه ملګرو زه یو ګروپ هم لرم چې تاسو کولی شئ په هغه ګروپ کې هم تر یو څه اندازې پورې زده کړه وکړئ. نو کمپیوټر ساینس او نړۍ په پښتو کې تاسو کولی شئ دغه ګروپ هم پیدا کړئ او له پیدا کېدو وروسته تاسو کولی شئ په همدې ګروپ کې څنګه شئ جوین شئ او زه به ډایرکټ څنګه کوم، کنفرم کوم. نو ملګرو خدای دې وکړي چې نوموړې ویډیو ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره مهرباني وکړئ نجیب الله زیرک چینل تعقیب کړئ.